د کندوز ښار د ماستر پلان د پلي کولو په موخه لومړنۍ سروې پیل شوه. د ښاروالۍ ریاست د چارواکو په وینا د مرکز په لارښوونه او د کندوز ښاروالۍ په وړاندیز په ښار کې د سوداګریزو هستوګنې او اماراتي ځمکو د تثبیت او د ماستر پلان پلي کولو د لګښت د ارزونې په موخه د اداري پلاوي په مشرۍ کمیسیون جوړ او رسمنې په کار پیل وکړ. د دوی په خبره دغه کمیسیون د ولایت مقام ښاروالۍ ښار جوړونې اراضي او استخباراتو ریاستونو او د امنیه قمندانۍ له استازو څخه جوړ شوی دی او 13 ورځې د ښار په لومړۍ ناحیه کې د ماستر پلان د پلي کولو د سیمو د تثبیت په موخه خپل عملی کار پیل کړ. چارواکي زیاتوي چې د کندوز ښار د نفوسو د زیاتوالي او د متوازن انکشاف نشټوالي ته په کتو سره د ماستر پلان پلي کول د خلکو یوه له بیړنیو اړتیاو څخه ده او له همدې امله د ښاروالۍ ریاست رهبري له اړوندو څانګو سره په همغږۍ د ماستر پلان د پلي کولو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي دي او له ښاریانو غواړي چې د ماستر پلان د لومړنۍ سروې په موخه د کمیسیون له غړو سره په ټولیزه بڼه همکاري وکړي.